په یوه تالار کې ټول ټال 3 څوکۍ د یوې مستطیلې شبکې په شکل ایښودل شوي. په همدې حال کې 9 قطاره لري او په هر قطار کې په مساوي شمېر څوکۍ. ګورو دا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 قطاره. که چیرې په هر قطار کې 2 څوکۍ ورزیاتې کړو نو په ټوله کې به څو څوکۍ شي، یعنې له دې 9 څوکیو سره. ښه نو څه چې موږ یې غواړو هغه د څوکیو پوره شمېر دی. نو ویلی شو چې مجموعي شمېره د هغو شمېر څوکیو سره جمع له مخکې څخه په تالار کې وي او موږ ته ویل شوي وو چې شمېر یې 3 دی. نو دا 3 جمع دا 9 څوکۍ د کومو چې تر اوسه پورې کره شمېر موږ ته نه دی معلوم، یعنې دا 9 څوکۍ. ښه نو دا 9 څوکۍ څو دانې دي؟ ډېر ښه، موږ 9 قطاره لرو او په هر قطار کې 2 څوکۍ ورزیاتوو. نو د 9 څوکیو شمېر له 9 قطاره ضرب 2 څوکۍ په هر قطار سره مساوي دي. نو ویلی شو چې د ټولو څوکیو شمېره له 3 جمع 2 ضرب 9 سره مساوي کیږي. 3 جمع 2 ضرب 9. د عملیو د ترتیب په هکله به بیا وروسته وغږیږو. ولې دلته په دې پوښتنه کې غواړو چې 9 له 2 سره ضرب کړو تر څو د 9 پوره شمېر لاسته راوړو او بیا یې له 3 سره جمع کړو. که یې په دې ډول سره ولیکو نو هر وخت باید اول د ضرب عملیه ترسره شي او هر کله په دې ډول ترتیب کې د ضرب عملیه باید د جمع له عملیې مخکې ترسره شي. دا څه وایي چې وګورئ اول 2 له 9 سره ضرب کړئ او بیا یې له 3 سره جمع کړئ، کوم چې عیناً هغه څه دي چې موږ یې غواړو. او 9 ضرب 2 څه شی ښیي؟ ډېر ښه، راځئ چې په هر قطار کې 2 څوکۍ ورزیاتې کړو. ښه نو دا 2 4 6 8 10 12 14 16 او 18، یعنې 2 ضرب 9 2 4 6 8 10 12 14 16 او 18 ټول 18 کیږي. نو په دې معنی چې موږ 18 نوي څوکۍ ورزیاتوو. اجازه راکړئ چې ویې لیکم. مجموعي شمېره یې لیکلی شو چې د دواړو مجموعه مساوي کیږي له 3 جمع 18 سره. دلته 3 څوکۍ لرو او 18 نورې ورزیاتوو، نو د دواړو مجموعه مساوي کیږي له 18 جمع 3 سره. وګورئ 3 جمع 8 11 کیږي، 8 جمع 10 اویا کیږي، اویا جمع 11 مساوي دي له 80 له 1 سره. اوس نو 9 قطاره او په هر قطار کې 9 څوکۍ لرو کوم چې مجموعاً 1 80 کیږي.